ایمان والاو د الله او د رسول نه مخ کې کېږي. دلته لا تقدموا علماء ناس دي مشایخ مناس لا تقدموا مفسرین دو معنی یو لازمی معنی بل متعدی معنی. لازمی معنی دا په خپل ته مخ کې کېږي د الله او د رسول نه چې تا ته د الله او د رسول خبر راغله او ته لګي مخ کې روانه دغه خلاف کې یو دا یو معنی دا. دویمه معنی متعدی معنی دا د الله او د رسول نه بل څوک مخ کې کوا یعنی خپل پارټي خپل تنظیم خپل مشر خپل لیډر خپل استاد خپل امام مجتهد عالم ارڅوک چې دی دا هم تی نه مخ کې دا دوه معنی دی بده کې خیال کوي ګوره د الله او رسول نه مخ کې کېږي ګوره چې الله او رسول سویلي دي بس داغه مطابق کار کوي. رسول الله عجیبه باندې خبره موږ د دنیا د انسانانو د نظم او ضبط د ژوندۍ د نظم او ضبط د تیرول لپاره د پاره حوادثونه بل شو مشکلات را تکم شي سیستم یې موږ جوړ کړی کنه دا ټریفیک سیستم دی دا سیګنل دی دا اشارې دي مطابق بغاړي چې لکني حادثه کې نشي موږ دغه کولګي د لپاره چې موږ حادثې نه بچو دا خلاف کو سم ته ملاويږي پرچا ملاويږي کنه په دې بهر عربي ملکونو کې ته مخالفه وي او خلک نسيريږي ويا نشو کولای و اشاره لګیدلې ده. نو د انسان یو جرمانه ده طبعا یا 500 درهم یا 1000 درهم یا سعودي کې ریال جرمانه لګي څنګه ټیټ ولاړی اگر کروڑ تا ته بالکل کلیر دی چوک بالکل کلیر دی خو ته ولاړی گاډي له درو چې وي اشاره وشي بس بیا به الزم کنینو نظم دغه شانته چې څنګه ته دې خیال ساتي د دې لګ ژوند لپاره د نقصان نظام بچ کې کړ نو دا ابدي نقصان هغه ابدي تاوان هغه همیشه خسران چې هغه ټول عمر زندگی را روانه ده کوم دا غیر تاوان او د نقصان نظام بچ کول وړو موږ ګورو چې موږ ته زموږ الله او زموږ نبی صلی الله علیه وسلم سو دي ته نو الله رب العالمین فرمای و دی بدا ویلې د مکه مشرکان چې دا خو موږ جی مشران په دې مونډنی په دغه بربل طواف کو او بل والله امرنا بها او بل الله ممتوي دا ویلي نعوذ بالله دا چې وای مشران فلا رواني د دې ول الله جواب نه ورکړ ځکه ډیره سپکه خبره ده غلطه خو چې دا بل خبره وکړه چې الله را ته حکم کړي دا په الله باندې دروغ جوړ کړو نو د دې جواب الله ورکړي. الله فرمای قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ای زمانه بي دوی ته وایا الله چاته د بی حیا امر نه کوي دا تاسو بی حیا کوي. الله رب العالمین خو حکم په حیا کوي. الله رب العالمین خو انسان ته وی حیاناک انسان جوړ شه پزان کې حیا پیدا کا د حیا صفت پزان کې پیدا کا د سپکو خصلتونو نه د بی حیا نظام وسات. رسول الله صلی الله علیه وسلم تیری داس الله رب دو ملګری ناست یو صحابي دی بل ملګری ته بل ملګری چې حیا ډیره زیاته ډیر حیا نو دا بل ورته وړه فرض کې دومره حیا کې او دومره حیا کې پارام کې نه داسې مکو داسې دا صفت د ځان نه لګو باسه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا خبره واورېدلې غصه شو دغه کس ته درونه غلط دعوت کړه ته الله یو خسته صفت چولې او ته چې نه د صفت ځان نه لري پرېک ته وې دا ځکه حیا ټول پټوله خیر دی د الله نبی فرمایي حیا ټول پټوله سره خیر ته دی ولې د خیر نه منې کې ځکه خو الله د خیر صفت چولې